بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. ډېره موده بعد زموږ په حساب ډېره موده وشوه، ځکه دا کرکټ یو څو ورځې یا یو اونۍ لایف درسره نه راغلي، مګر څو لوبې چې شوي دي د هغې په اړه به سره اوس خبرې کوو. اول دا زمونږ د فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس ورسره پښتو کې لیکلي د نجیب الله شینواری د کرکټ تبصرې. یوټیوب کې هم زموږ چینل شینواری سپیکس په نوم دی او ټیک ټاک کې هم شینواری سپیکس. د کرکټ ټولو مینوالو خدای مراوله لایک فالو ارڅه چې دی هغه ستاسې خوښه، چې موږ هم خلک لایک کوو فالو کوو، ولې هغه د هغه خبرې د هغه تبصرې هغه زمونږ ښې راځي. نور باقي به سره کرکټ ته دا زموږ کانټینټ دی او په دې به اکثریته خبرې کوو. بې د دغه نه کله کله زموږ یو څو ویډیوګانې به پکې راځي د وطن د خاطره، نو هغه به دې پیج کې او نور هم کیدای شي. خو دا شینواری سپیکس پاڼه ده. اوس راځو اول د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم T20 لوبې وشوې، یا بنګالیانو ډېر غټ سرپرایز ورک استرالیا ته، مګر اول په هغې خبرې کوو. 15 لوبې وي، هغه د سکیجول د خاطره 4 کړې، ځکه چې استرالیا هلته کوارنټین سیستم لږ کووډ یو څو کیسونه پکې د کرونا شو، هغې د وجې نو پاکستان لوبې 15 په ځای 4 شوې، مګر 4 هم داسې شوې چې 3 پکې باران وخوړې، یو پاکستان وخوړه، ویسټ انډیز همداسې وږی تږی پاتې شو. دا کومې لوبې چې دوی په ګیانا کې ایښې وي، دې وخت کې ګیانا سیزن داسې دی چې هلته اکثریته باران کیږي، نو باید د سکیجول د ګیانا په ځای چېرته کیر سین لوشي کې وي، بل ځای کې وای نو ښه به وای. خو مطلب غلط سکیجول غلط سیستم همدا ریزلټ چې 3 لوبې ضایع شوې. پاکستان یو لوبه وګټله، هغه ورته ښه شوه، سیریز یې وګاټه. خو اصلي مقصد نن سبا د T20 سیریزونه ګټل نه دي. اصلي مقصد هر یو ټیم نظر په نړیوال جام دی. ځکه خو استرالیا ګوره بنګلادیش سره هغه ټیم ورسره دی د استرالیا چې هغه اصل کې دی کې به نړیوال جام کې یو څه پلیران یي او دا باقي ټیسټینګ د پاره چې دی ویسټ انډیز ته هم لیږل شوي، هلته هم وو. دغه ته د بنګلادیش کې اوس د دوی دا 15 لوبې په تقریبا یو 8 ورځو کې دي. نو هغې دپاره هم هر یو ټیم غواړي چې خپل نړیوال جام دپاره بهترین بیلنس جوړ کړي. د استرالیا د پاکستان خو دغه وکړه، پاکستان ټیم خپل ګوره محمد حفیظ دوی سره زیات ضرورت و چې بالینګ ورته وکړي، او د هغه بالینګ هغه یو اخري لوبه کې مو وکړه د 4 اوره یو میډن 6 رنز یو وکټه. نو حفیظ دا شی کولی شي بل 6م بالینګ آپشن چې دی هر ټیم سره چې 6 بالینګ آپشن یې هماغه ټیم به سمی فاینل ته وځي. دا خبره یاد ساتئ، ځکه ډیر آپشن چې هغه ته مختلف ورایټي درکوي او ګټه درته کوي. نو زما په نظر باندې پاکستان بیلنس ټیم دی د T20 خپل دغه کړی. ښه به وایي چې دوی دا 3 نور میچونه شوي وای، سیریز یې بیا هم ګاټئ، مګر چې ونه شو بس ونه شو. یو میچ سره اوس به د هغوی ټیسټ میچونه وي. ویسټ انډیز ته اکثره ټیمونه دې دپاره هم ځي چې دغه وختونو کې د ویسټ انډیز آب و هوا ډېره بهترینه وي، نو هغې د خاطره د پاکستان سیریز د پاکستان مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي. اوس راځو بیا د بنګلادیش په اړه سره خبرې کوم. استرالیا چې کوم ټیم ورلېږلی، ګورئ الیکس کیری به پکې موست لایکلی په نړیوال جام کې نه وي، که انلیس سیکنډ وکټ کیپر یا چې بن میکډرمټ به نه وي، هغه وان ډاون دوی سره چې میچل مارش. ګوره دوی دغسې یو پوزیشن پسې ګرځېده، استرالیا والا ډېر هوښیار دي. اوپننګ ته به دوی سره ډیوډ وارنر او ایرن فینچي، وان ډاون به ورسره سمیتي سټیو سمیت، نمبر 4 دوی سره اوس میچل مارش راغی. دا دوی دپاره ښه پوزیشن دا ورسره ورکو دی پیدا که. 5م به ورسره ګلن میکسویلي. مطلب دا ټاپ 5 خو دوی سره دا خطرناک ګروګان شو چې هر یو ورته په یو خپل حساب باندې میچ ګټلی شي. T20 لوبه کې تا سره اولینی ټاپ 15 پلیران داسې پکار دي، سپیشلی په دغه کې په عربي اماراتو کې، ځکه ستا سپین بالینګ او ستا هغه بالران ایون فاست بالران چې هوښیار سمارټ دماغ استعمالوي زموږ نوین الحکم په همدې د وجې ښه دی چې چینج اف پیس ورسره شته، شورټ بال باونسر ورسره شته،
کویک یورکر ورسره شته دغه شي نه ورایټي چې ورسره نو چلیږي به. بنګالیانو پرون اوله ماتې استرالیا ته ورکړه. دا چې کوم ټیم د استرالیا دی او په بنګلادیش کې بنګالیانو سره لوبه کوي نو د بنګال ټیم ته ښه دی. ښه په دې چې دوی ګوره خپل ټیم کې خپل وطن کې لګیا دي او دوی سره ټیم مکمل ټیم دی. سره د مشفق الرحیم ورسره نشته مګر نور الحسن ښه وکټ کیپر بیټسمین دی. مخکې نه ډومیسټک کې پرفارمنس کړي او هر کله چې ورته موقع ورکول کېږي دا پرفارمنس کوي. عفیف حسین چې نن لوبه کې مین اف دی میچ و دا هم ورسره خال راونډر دی. بالینګ یې ونه کړ مګر بیټینګ کې سکور وکړي. د بنګلادیش مهم دغه شی دا و چې دوی استرالیا سره سکور ته پرېښې نه ده. 132 رنزې مثلا چې دغه کې بنګلادیش استرالیا ته نشي چیس کولی. نن چې استرالیا اول بیټینګ وکړي 121 رنزې دا دومره رنزې نه دي. استرالیا بیټینګ لاین خپل ټرای کوي. مار د څه وي چې هغې کې دوی په دې په کیسه کې نه دي چې ویسټ انډیز نه 4-1 سره سیریز بایلوده او چې بنګلادیش هم 4-1 سره سیریز بایلي هم په پروا کې نه دي. او زما په نظر باندې استرالیا ته باید بنګال ماتې ورکړي په دې سیریز کې 3-2 سره یا 4-1 سره به ورته ماتې ورکوي. د بنګلادیش خپل سیټ اپ چې دی دوی کوشش کوي چې ښه بهترینې کې ګوره دوی خپل بیټینګ لاین اپ سیټ کوي. دا شاکیب الحسن ورسره هماغه ورلډ کپ نه چې ون ډاون پوزیشن سیټ کړی دا ورسره ښه دی. بیا محمد الله ورسره دی او ینګسټر ورسره همدا عفیف حسین او نور الحسن. نو بیټینګ د دوی ښه دی. بالینګ دوی سره مشکل نه و یو وخت هم ځکه شاکیب الحسن ورسره یو لیفټ آرم سپینر دی. مهدي حسن ورسره بل دی رایټ او یو بل نوی د غیر راوسته یو نوی سپینر لیفټ آرم دام ورسره. نو بنګلادیش چې لکه زموږ غوندې چې موږ د سپینرانو پوره فوج لرو نو بنګلادیش هم د سپین بالینګ فوج لري. او افغانستان دپاره مشکل دا دی چې نړیوال جام کې مونږ په هغه ګروپ کې یو اوس دا ګروپ دغه بدل کا ICC مونږ په هغه ګروپ کې یو چې موږ سره ټول خطرناک د سپین ټیمونه دي. اوس انډیا سره خپل هم سپین ښه دی او ښه پلیران دي د سپین. پاکستان ښه پلیران دي سپین او سپین ورسره ښه دی. بنګلادیش به هم راوځي ځکه هغوی که خپل ګروپ ټاپ کی نو زموږ طرف ته به راځي. خدای دې وکړي چې یو میچ نیم بایلي او که ټاپ نه کی نو بیا به بل ګروپ ته لاړ شي. خو که ټاپ یې کې او زموږ ګروپ ته راشي کار به خراب وي. بل طرف نه آیرلینډ هم چانس ته چې زموږ ګروپ ته راشي. نیوزیلینډ هم مونږ سره دی. نو افغانستان د پاره خواري پکار ده ډیره زیاته خواري پکار ده. او خواري به څنګه کوي ټول خلک ورک دي بورډ والا خاموشه ناست دي ماشاءالله ماشونه خوري څه مشکل ورته نشته دی. نو خاموشي ښه په کلار پرته ده. دا یې وایي موږ به کرکټ میچونه جوړ کړو خو تاسې به یې کله جوړوئ. اوس ګوره دا دی نن ټول استرالیا چې هلته ورغله په 8 ورځو کې په یو لوکیشن کې شیر بنګلا سټیډیم کې هملته ډاکا کې لوبې کوي بل ځای کې سره کوي نه. همداسې به نیوزیلینډ بنګلادیش ته ورځي د اول تاریخ نه والې سپټمبر تر 9 پورې یا 10 پورې به نیوزیلینډ هم 15 T20 هلته کوي. انګلستان سره سیریز و د بنګلادیش په 19 سپټمبر نه یا 30 سپټمبر نه هغه پوسپون که 2023 ته ولې دوی غواړي چې دوی پلیران او دغه د انګلند پلیران IPL کې ولوبېږي. د BCCI پریشر دی. نو زموږ بورډ دپاره داسې نه دی چې موقع نشته. هر څوک غواړي په داسې وخت کې او سپیشلی د افغانستان سره ټاپ کوالټي سپینران دي بهترین سپینران. نو هر څوک غواړي چې مثلا راشد خان فیس کی مجیب فیس کی محمد نبی فیس کی قیس فیس کی نور احمد لکنوال فیس کی. نو لکه دا سپینران هر یو ټیم غواړي چې فیس کی. مګر زموږ بورډ زه دې ته اریان یم چې دوی څنګه په دې کې ناکامه دي چې کوم بورډ سره اړیکې ونیسي. لکه فلحال اوس ګوره زموږ پاکستان سره سیریز دوی خو خیر تاریخونه نه دي اناونس کړي مګر د اول سپټمبر نه واخلې تر 9 سپټمبر اتم په دې پورې 3 ون ډے دي. موږ باید هغوی سره 3 T20 لوبې هم کړې وای چې ونه شوې. هغې نه مخکې په دوبۍ کې اوس نیوزیلینډ ټیم چې دی هغه فارغه دی. هغې سره مونږه
سیریز ارینج کولی شو. نن سبا ټول په همدې یوه هفته کې 3 او 5 میچونه کوي. نو نیوزیلینډ سره کولی شو، که نیوزیلینډ سره نه سریلانکا سره کولی شو. په سریلانکا کې که سریلانکایان در سره نه کوي، دغه سره ساوث افریقا سره کانټیکټ وکړي، ځکه ساوث افریقا اسیم دغه ته ځي سریلانکا ته په سپټمبر 2 باندې. نو چې هلته ځي هغې نه مخکې هملته سریلانکا کې مونږ به هم یو. نو دغه اګست 20 نه واخلي تر 13 دې دوران کې موږ ورسره، یا د 22 نه واخلي تر 13 دې دوران کې موږ ورسره 3 T20 میچونه کولی شو. نو ساوث افریقې دپاره هم ښه پریکټس دی، هر ټیم غواړي. مګر زموږ کرکټ بورډ چې دی فلحال د دې اصلي اجازه زما په نظر اوس دې نه زه خبر نه یم چې زموږ د حمید شینواري صاحب سره به څومره پاوري اختیاري. مګر فرحان کسکر یوسفزی خو چې دی هغه خو د خدای مل شي، خو که لارې د اتي په غوږ کې لندن کې وده دی کله کله ریخ شي او سوشل میډیا کې را پیدا شي. یو بل خبر چې را پیدا شوی دا یو ورځ مخکې وایي عزیز الله فضلي صاحب چیرمین کیږي. نو ما خو پرون ورته میسیج وکړی، تر اوسه پورې جواب نه راغلی. نو معلومات پې وشي، خیر مصروف پې خدای خبر چې هر څه مسله وي. خو مخکې به یې زنګ هم راواهه او دغه سره به هم خبرې کولې، خو معلومات به وشي. دا تشه دا د عبدالله یو سلاکار دی، فریدون خوزون په نوم باندې څوک، هغه دا خبر واچاوه او ماشاءالله زموږ جورنالستانو او وانبي جرنالستان، مطلب هغه څوک چې اسې غواړي چې جورنالستان شي سوشل میډیا، هغوی دې خبر ته کش ورکوي چې عزیز الله فضلي راغی وروره تر څو پورې چې اشرف غني بابا دی دا ستاسو بابا زما خو ورسره نه لګي، دا چې فرحان کسکر یوسفزی نه لرې کوي، ځکه د کې سره کار اهل کار ته په دې وطن کې نه سپارل کېږي. د کې هېڅ جوهر نه و چې دا 2 کاله د افغان ولس خوشحالي وخوړه. دې کرکټ چې دی دا کرکټ راته د غر کو پرک کوي دی ظالم. مګر ښه ورځ به انشاءالله نه ګوري. ګوره د ولس خیره چې چا اخیستې، هزار اخیستې، چا چې د دې ولس نه خوشحالي اخیستې، دا به انشاءالله تباه و بربادي په هر ځای کې. نو که هغې سره به وروسته ګورو چې هر چیرمین راځي، خو سی او صاحب نه مهیله ده، د دوی ټیم نه مهیله ده چې د بورډ کې به تر اوسه پورې اپریشن کړی چې څوک اهل کار یا هغوی دې وساتي، دا غیر دغه چې چټي ماشونه اخلي دا دې لرې کوي او کوشش ته وکړي چې T20 سیریز برابر کې ډیر وخت وشو. زموږ لوبډله همداسې ناسته ده او نړیوال جام ته چې څومره پریکټیس زموږ زیاتي، هماغونه به زموږ مقابله او زموږ هغه کانفیډنس چې دی هغه به پورته وي. ځکه موږ داسې ټیمونو سره مخامخ کیږو چې د دې چانس هم شته چې هغه 2019 نړیوال جام والا کار وشي. خبره د دې نه ده چې څوک کپتان او څوک بني. کپتان که اصغر وای او که هر څوک وای، مګر ټیمونه مونږ سره سخت ټیمونه دي. ته چې اوس آیرلینډ او یا د نمیبیا او یا د اماراتو نه او یا د زیمبابوې نه لوبې ګټې، هغه خو هر کپتان ګټلی شي، دومره زیات مشکل نه وي پکې. مګر مهمه ده چې ته کله بیا هندوستان سره مخامخ شي، پاکستان سره مخامخ شي، نیوزیلینډ سره مخامخ شي، بنګلادیش او آیرلینډ خو زموږ تره زامن دي پخواني، نو کېدای شي دا تره زامن خو مونږ انشاءالله دومره مشکل بنی چې یو هغه سټرلینګ چې دی هغه پکې ډېر وران دی. خدای خبر چې زمونږ د چیني اوبه یې چېرته څکلي دي، زمونږ سپینران داسې وران وهي چې د حد نه زیات نور څوک یې نشي وهلی، دی وهي. نو دغه پکې یو خطره ده. نور آیرلینډ مونږ انشاءالله هغه مونږ خرابو، مګر دا نورې لوبې به راته خطرناکي. نو دې دپاره تیاری پکار دی، زیات نه زیات پریکټس پکار دی او ښه تکړه هغه چې ټیم بیلنس ته سیټ شي. دا زیات میچونه خلک هم دې دپاره کوي چې ټیم بیلنس سیټ کړي، نړیوال جام ته ورشي، ښه مضبوط تکړه او بیلنس ټیم ورشي. نو انشاءالله خدای دې وکړي چې دا زموږ کرکټ بورډ والا لږ ریخ شي، ځکه ډېر زیات ویده دي او په خدای خبر چې په دې وختونو کې دوی څنګه خوب کوي. مګر هیله ده چې ریخ شي او میچونه واخلي. موږ غاښ پورته کول دي، خپل چغې به وهو، د کرکټ مینوال یو. که چېرته سم حکومت وای، د خلکو د خوښې حکومت وای، د عدل او انصاف حکومت وای، نو اوس به دا خلک سره په دې چوکۍ وونه ډېر کم به دې چوکیګانو کې وای، دا نور به ټول چېرته به ګرځېدی را ګرځېدی، د پټي پولي غاړې ته به تیږي میږي اشتی را اشتی، دوی کې سره نور کې نه چېرته تعلیم کړی دی سم، او نه هغه د کرکټ یو کرکټ کولی او د کرکټ نالجي. د کرکټ علم بیل شی دی، د کرکټ مهم شی دا دی. ګوره هغه کوچنګ کې یو څه مونږ چې کوچنګ کړی دی چې ته د کوچ کار څه انفارمیشن پاس کول دي، نو هغه رایټ انفارمیشن ایٹ د رایټ ټایم.
سم معلومات په سم وخت کې رسول دا د کوچ کاری. نو د کرکټ بورډ مدیریت ایڈمنسټریشن دا موږ پونتون کې ویلی دی. نو سم مدیر هغه چې سمه فیصله په سم وخت کې د سمو خلکو سره وکړي. نو دا اوس خدای خبر چې دوی به چا سره څنګه کوم وخت کې کوي معلومات به کېږي، خو خپل غاږ به پورته کوو. او د کرکټ مینهوالو باقي دی چې څنګه ما افغانستان ګډ وډ دی همدغسې د کرکټ هم راته ګډ وډ که خدای دې سم کرکټ و سره دی چې موږ مخکې هم خراب و سم کرکټ و مګر دې پرهان کې کسکر یو سبزي ګډ وډ کوي. اوس مو دې ټولو نه هیله ده کسکر خو به انشاءالله ځي چې هر کله نږدې وختونو کې، مګر چې زر تر زره دا وخت نه ضایع کوي. ډېر بهترین وخت دی لکه ټیمونه اویلیبل دي دې وخت نه د استفاده وکړي. او دا کوم ټیمونه چې ما ورته وښوده نیوزیلینډ، ساوت افریقا او سریلانکا دا د ټیمونه چې دا اویلیبل دي دوی سره زموږ چانس شته. دا هم کیدای شي چې استرالیا اوس د دې دغه نه پس د بنګلادیش نه وځي او موږ ورسره شارجه کې ځکه اویلیبل دي یو ای ګراونډونه. نو چې هغه شارجه کې د شینواره صاحب ورسره هغه بخاطر سره کتلی وو، نو هیله ده چې دې ځنه دوی را خوشي شي او ډایرکټ په شارجه کې 3 T20 موږ سره استرالیا وکړي. مګر دا تا پورې اړه لري چې تاسې دا کمیونیکیشن څنګه مخکې بیا وئ، دا پرسنل ریلیشنشپ څنګه بیلډ کوئ. دا د کرکټ بورډ کار دی، تنخواه اخلي، معاش اخلي او هیله ده چې وایي کې چې نه کوي موږ به نیوکې کوو، خپل کار ته به دوام ورکوو. نو دا و د کرکټ صرف د انډیا دغه رانه پاتې سو. د هندوستان په اړه به یو ورځ دوه بعد وروسته خبرې وکړم. زما په نظر باندې اول نه وایي چې دا د انګلینډ ټیم کمزوره دی او دا انګلستان دپاره بیسټ ټایم دی چې انګلستان ته په انګلستان کې ماتې ورکی. ځکه هغوی بین سټوکس د هغوی بیلنس لکه یو وخت کې ساوت افریقې بیلنس به جیک کیلس برابروه، همدغسې بین سټوکس د دوی بیلنس جوړاوه. که اوس بین سټوکس وای نو دوی بل بیټسمین بل بالر بیټسمین ورته ایکسټرا میلاوېده او بالر یې سپین لوبولی شو. نو دغه د انګلینډ ټیم چې کمزوری ټیم دی، د انډیا ټیم مضبوط ټیم دی د دوی په نسبت، او سپیشلی نن یې په 183 باندې آوټ کړه. نو ډیر ښه چانس دی انډیا سره دا لوبه ګټلو لپاره. زما په نظر باندې هندوستان باید دا لوبه وګټي. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. یو ځل بیا دا زموږ فیسبوک پاڼه شینواري سپیکس په پښتو کې لیکلي نجیب الله شینواري کرکټ تبصرې، یوټیوب کې هم شینواري سپیکس، ټیک ټاک کې هم شینواري سپیکس. په لوی الله مسپارم، خدای په امان، السلام علیکم.